سلام، زه پاولینه یم. ما په برلین کې دنده پیدا کړه او اوس روغتیايي بیمې ته اړتیا لرم. همدا اوس. دا څه ډول کیږي؟ په جرمني کې تاسو دوه ټاکنې لرئ: عمومي یا دولتي او شخصي روغتیايي بیمه. دولتي بیمه هر څوک اخیستلای شي، خو شخصي بیمه بیا لکه وی آی پی کلب داسې ده. په دې بیمه کې د ګډون لپاره یو څوک باید دولتي کارکوونکی، شخصي کاروباري یا زده کوونکی وي او یا ډیره ښه مالي وضع ولري. زه دا یوه هم نه یم. ځم دولتي روغتیايي بیمه اخلم. آیا دولتي بیمه وړیا ده؟ نه. ستاسې ونډه ستاسې له عاید سره اړه لري. هر څومره چې زیات عاید ولرئ هغومره زیاتې پیسې به ورکوئ، خو ستاسې ګمارونکی د دې پیسو نیمایي ورکوي. ښه خبر دا دی چې هغه کسان چې لږ عاید لري یا هیڅ عاید نه لري وړیا بیمه کیږي. تر 25 کالونو لاندې ماشومان او ستاسې د ژوند ملګري یا ملګری هم وړیا بیمه کیږي. اوه خدایه، له دې نوي یا زیاتو شرکتونو څخه کوم یو غوره کړم؟ دا داسې دی لکه په دوکان کې چې د خپلې خوښې خواږه لټوي. له دولتي روغتیايي بیمې سره ډیری لګښتونه ورکول کیږي، خو صبر، پاولینه ښایي د غاښونو او سفر لپاره اضافي بیمې وغواړي. نو که تاسې جرمني ته کډه کوئ، روغتیايي بیمه ترلاسه کړئ او د خپلو ټولو روغتیايي پوښتنو لپاره هامبورګ جرمني وګورئ.